کله معلومات یا ډیټا بل ایکسټرنل هارډ ډیسک ته انتقال کړئ نو کله تاسو همدا ساحه تاسو ته راسي دلته به نیکسټ انتخاب کړئ نیکسټ نه به وروسته به انسټال له انسټال نه وروسته به تاسو راسئ چیرته دلته به راسئ دغه کوم اګریمنټس دي دا به تاسو څنګه ایکسپټ کړئ بیا به نیکسټ ووهئ له نیکسټ نه وروسته کاسټم انسټال وینډوز انلی اډوانس مې انتخاب کړئ ګورئ په دې شکل کله چې تاسو دلته راسئ دا وینډوز موږ څنګه کړې ده فارمټ کړی ده خو دا زموږ هارډ ډیسک دا جی پی ټي شکل ته اوښته ده دلته راسئ جی پی ټي شکل ده موږ هارډ ډیسک څنګه سوی ده اوښته ده نو غواړئ چې کله چې تاسو دا ام بي ار شکل ته اړوئ له خپل کمپیوټر نه به مکمله ډیټا انتقال کړئ کله چې دا موږ بیا هم انتخاب کړو نیو ته راسو نیو نه اپلای کو اوکې کو بیا هم د موږ پرایمري شکل ته نه اوړي د هارډ ډیسک نو دا یوه ستونزه ده موږ وینډو نشو پکې کولی نو لومړی به تاسو د کمپیوټر نه ټوله ډیټا ختمه کړئ بیا به تاسو ام بي ار شکل ته د خپل هارډ ډیسک واړوئ له یې نه وروسته به تاسو بیا راسئ خپل پارټیشن پکې وکړئ بیا به وینډو څنګه کوئ وکړئ پکې نو دې لپاره تاسو معلومات یا ډیټا بل ایکسټرنل هارډ ډیسک ته انتقال کړئ نو راسئ دا څنګه کوئ کلوز نه وروسته دا یس یې کوئ له یس نه وروسته به تاسو راسئ ریپیر یور کمپیوټر باندې به کلیک وکړئ ریپیر یور کمپیوټر همدلته به راشئ له دې نه وروسته به ټربل شوټینګ باندې به کلیک وکړئ نو په دغه اپشنونو کې به تاسو راسئ سیستم ایمیج ریکوري ته به راسئ په سیستم ایمیج ریکوري باندې به کلیک وکړئ نو دلته به راسئ دا به څنګه کوئ کینسل له کینسل نه وروسته به دا تاسو نیکسټ کوئ له نیکسټ نه وروسته به تاسو راسئ دلته اډوانس په اډوانس باندې به کلیک وکړئ له اډوانس نه وروسته به تاسو راسئ انسټال ا ډرایور په دا باندې به کلیک وکړئ هغه نه وروسته اوکې کله چې تاسو دا اوکې کړئ نو تاسو ته به د کمپیوټر هغه کوم ډرایوونو ته به لاسرسی ولرئ او تاسو خلاصئ نو تاسو باید یو ایکسټرنل هارډ ډیسک سره وصل کړئ دا زموږ سره یو ایکسټرنل هارډ ډیسک ده ایکسټرنل هارډ ډیسک څنګه کوو له کمپیوټر سره وصلوو ایکسټرنل هارډ ډیسک مو وصل کړل له همدې نه وروسته به تاسو راسئ د سپیسي ته په د سپیسي کې به هغه ډرایوونه تاسو غواړئ چې له هغه نه ډیټا انتقال کړئ هلته به راسئ دا موږ سره خو سی ډرایو نه مې اخیستی ده خو دا موږ سره ډي ډرایو دی اصلا ډي ډرایو دی نو دلته به تاسو راسئ زه غواړم چې دا آل ویډیوز چې کوم دي دا غواړم دا معلومات کمپیوټر ته دا انتقال کړم لال ویډیوز نه وروسته نو تاسو نشئ کولی په دې ساحه کې تاسو له کنټرول بټن نیولو سره یا ټول تاسو انتخاب کړئ نه دلته به تاسو یو فولډر انتخابوئ بیا به رایټ کلیک له رایټ کلیک نه وروسته کاپي کله چې تاسو کاپي کړئ بیا د سپیسي ته باندې کلیک وکړئ له هغه نه وروسته راسئ دلته راسئ چې تاسو ایکسټرنل هارډ ډیسک چې کوم دی یو دی بیا باندې کلیک وکړئ دلته به رایټ کلیک او ورپسې پیسټ نو دا څنګه سي دا نه به یو فولډر را کاپي سي ایکسټرنل ډرایو ته به راشي نو دا په دې اساس باندې تاسو کولی سئ ټوله ډیټا له کمپیوټر څخه انتقال کړئ هر یو اوس ګورئ هغه ډرایو څنګه څه فولډر کاپي سه بیا راځو د سپیسي ته نو له دې سپیسي نه وروسته همدلته راځو بیا ویډیو لاډ ویډیو نه بوکس هغه څه دي آف څه دي همدا کټ کوئ یا کاپي یا کټ بیا د سپیسي نه وروسته بیا راځو دلته راځو همدلته زه څنګه کوم پیسټ کوم دا زموږ سره تار کاپي شوی ده خو دا تاسو کولی سئ ټرای اګین یا اسکیپ یې هم کړئ نو له دې نه وروسته بیا دلته راشئ نو کولی سئ ویډیوز ته یا سیم ډي کوم هغه څه دي اړوند ویډیوګانې یا فایل فولډر څه دي هغه انتخاب کړئ کټ یې کړئ همدې نه وروسته راسئ دلته پیسټ دا به هم پیسټ سي بیا راځو د سپیسي دلته راځو ال ویډیو دا کټ کول بیا راځو دلته په همدې ترتیب تاسو کولی سئ ټوله ډیټا څنګه کوئ انتقال کوي نو کله چې موږ غواړو چې جی پی ټي
شي سټایل نه هارډيسک MBR شي کتهوړ هغه په راتلونکي ویډیو کې موږ بیا ریکارډ کوو. مننه تاسو. یو که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نورې مهمې ویډیوګانې هم تر تاسو پورې در ورسیږي. نور مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.